د تین مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان 95مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده اته مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قسم په انځر او په زيتون او د سینا په غره او په دل امن څخه ډک خار مکی باندې په حقیقت کې موږ انسان تر ټولو نه په ډیره ښه بڼه او تر ټولو نه په مناسب هيئت پیدا کړ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون بیا مو هغه په چپر اړولو له ټولو مخلوقات څخه په ډیره ټیټه مرتبه وګرځاو پرته له هغو کسانو چې ایمان راوړ او ښه عملونه کوي چې د هغو لپاره هیڅ کله نه ختمېدونکی اجر ده فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين نو ای پیغمبره لدې ښکاره حقایق وروسته تا څوک د ثواب او عذاب په چاره کې دروغ جن ګڼلی شي آیا الله تر ټولو حاکمانو لوی حاکم نه دی